السلام علیکم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ وو. د فیسبوک یو نوی غټ اپډیټ سټارټ د هغې وجې نه چا هم ډېر ممبر شوي هغه په خپله بیک شوي ریکور شولې. چې کوم ملګرو ډېر مخکې ریممبر شوی نو هغه په خپله بیک شوي ریکور شولې. چې چا والا نوي ریممبر دی اوس نو هغه هم په نمبر ټولې ریکور کېږي. که چا سره پروف وي نو پروف باندې هم ریکور کېږي. که چا سره پروف نه وي مطلب CNC کارت هغه څه ثبوت نه وي ID ویریفای نه وي نو هغه بیا په بغیر پروف نه ریکور کېږي. په خپله بیک شي ریکور شولي. چې چا ID ریممبر شوي هغه خپله ID چیک وکړه هغه به انشاءالله ریکور وي. که ریکور نه لږ ویټ ورته وکړو. دا اکاونټ هم کتره شو دا مو خپله ریممبر کړی دی. مخکې مو دا اکاونټ هم ریممبر کړی و. بل چې کوم دغه اوسنی هغه نه دی بیک شوی دا بیک شولو. د پروف یې ته زه هم ښایم دا مو په خپله ریممبر کړی او دا بیک شو ریکور شولو. چې چا هم ID ریممبر شوي هغه چیک وکړو هغه به ریکور وي. او که چا والا ریکور نه وي هغه ورته ویټ وکړو ریکور به شي. بیا ډېرو ملګرو نه پاسورډ یې هم هېرې وي. ډېر مخکې هغو نه ID ریممبر شوي نو هغه بیا فارګیټ وکړو. که فارګیټ کېدلو طریقه نه درسي ما کمنټ کې وکړه زه ویډیو لینک درکړم په هغه طریقې باندې فارګیټ کړو پاسورډ چا نه پاسورډ هېر شوی وي.